بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ درس کنټرول پنل کې بایټ لاکر ډرایو انکرپشن دی. بعضې کسان تاسو نه پوښتنه کوي چې زه غواړم دا بعضې ډرایوونه خپل لاک کم، قلف کم. دا یعنې لاک وایي قلف کول ته، بندولو ته، چې پاسورډ نه بغیر به نه خلاصېږي. نو اوس که تاسو غواړئ چې دا خپل ډرایوونه قلف کوئ، لاک کوئ، دا دې دپاره موږ راځو کنټرول پنل کې موږ سره بایټ لاکر ډرایو انکرپشن آپشن دی چې دا آپشن د لاک کول دپاره موږ استعمالو. راځم دې آپشن باندې کلیک کوم. اوس موږ ته دلته لیست راکوي چې وروره کوم ډرایو تاسو غواړئ لاک کړئ. تاسو سره دغه ډرایوونه کمپیوټر کې دي، ټول باندې آف دی، یعنې بایټ لاکر ډرایو انکرپشن ټولو کې آف دی، یو کې هم آن نشته. یعنې یو ډرایو هم ستا تر اوسه لاک شوی نه دی. فار ایگزامپل زه غواړم چې یاره دا اف ډرایو لاک کړم. دې دپاره راځم اف ډرایو، دا دی موږ سره هلته ټرن آن بایټ لاکر په دې کلیک کوم. ما ته وی یوز ا پاسورډ ټو انلاک. کله چې دا خلاصوئ تاسو کوم پاسورډ ورکول غواړئ، لکه دا لاک شي که نه قلف شي، بیا چې څوک دا خلاصوي پاسورډ ورته ورکول غواړئ، ته ما پاسورډ ورته ورکوم. څه پاسورډ ورته ورکوئ؟ لکه زه ورته لیکم چې افغانستان. پاسورډ باید غټ افغانستان. لاندې بیا راځم لیکم افغانستان. نیکسټ. دلته موږ ته وایي دا ریکاوري کی فایل چېرته صف کول غواړي. یعنې دې کې موږ ته معلومات راکوي د دې ډرایو په باره کې. یعنې دا چې کله موږ نه خپل پاسورډ یاد وځي نو دې کی فایل باندې موږ کولی شو هغه خپل ډرایو چې دی بیرته ریکاور کړو، پاسورډ خپل حالت ته راوړو. نو دا فایل تاسو صف کول غواړئ، پرنټ کول غواړئ، څه غواړئ؟ زه ورته یم چې دا سیف د ریکاوري کی ټو ا فایل، دا زه چېرته صف کول غواړم. کوم ځای سیف کول غواړم؟ ډیسکټاپ کې. د چا په نوم صف کول نوم ورته ورکړئ، مثلا دا نوم ورته ورکړئ، هر څه نوم چې ورکوئ. سیف کلیک کړه، یس دا سیف شو. بیا نیکسټ کلیک کړه. You will able to unlock this drive using a password. Are you ready to encrypt this drive? Start encryption. چې کله زه دې باندې کلیک کوم نو زما د ډرایو به څه کېږي؟ لاک کېږي. تقریبا دا 100% پوره کېږي. دا چې تر څو پوره کېږي ډېر وخت دی، زه دا کینسل کوم. نو طریقه دغه وه چې ما تاسو ته وکړه. نو چې کله تاسو بیا کمپیوټر ریسټارټ کوئ ستاسو ډرایو به لاک وي، قلف به وي. نو بیا چې تاسو هغه خلاصول غواړئ تاسو به هغه پاسورډ ورکوئ، انلاک کېږي، خلاصېږي. او که پاسورډ هم ورنه کړو نو نه خلاصېږي. زه راځم دا کلوز کوم. بیرته څه شوم؟ دلته ما ته وایي ګوره انکرپشن ان پروګرس، دا چې دی جریان لري، بند شوی نه دی. صحیح ده؟ نو دا موږ ته وایي چې دلته جریان لري. نو بیا مې بیک کلیک کوم. دا موږ سره بایټ لاکر ډرایو انکرپشن و چې د یو ډرایو لاک کول لپاره موږ دا استعمالوو. هغه نه وروسته موږ سره ډیسکټاپ ګیجټ دی. که تاسو فکر کړئ بعضې کمپیوټرو کې ډیسکټاپ کې دلته داسې سات راځي یا جنتري راځي، صحیح شوه، یا داسې بل څه نیوز یا نو څه پکچر دا چینج کېږي، دا شیان تاسو راوستل غواړئ د خپل ډیسکټاپ ته، نو دا موږ ډیسکټاپ ګیجټ نه کولی شو. ډیسکټاپ جیجټ. نو ډیسکټاپ جیجټس مونږ د دې لپاره استعمالوو. نو راځو ډیسکټاپ ګیجټ باندې کلیک کوو. کله چې دا مونږ کلیک کوو مونږ ته یو بله وینډو خلاصېږي. دې وینډو کې مونږ نه پوښتنه کوي چې ورور تاسو څه غواړئ ډیسکټاپ ته راوړئ. زه غواړم دا سات. رایټ کلیک کړه، آرټ کلیک کړه. نو دا څوک ګورئ دا سات ډیسکټاپ کې مونږ سره آرټ شو. په همدې شکل تاسو غواړئ چې مثلا مونږ سره بل پیج ته ځم. بل پیج کې زه غواړم چې دا سلایډ شو مونږ ته وښیي. دې باندې رایټ کلیک، آرټ کلیک کړه، د سلایډ شو هم لاړو. صحیح شوه؟ یعنې دا مونږ سره و ډیسکټاپ ګیجټ. که غواړئ چې دا مکمل ډیلیټ کړئ رایټ کلیک ورته ان انسټال، دا به ستا کمپیوټر نه بیخي ختم شي. بیرته دا هایډ کول غواړئ دې ځای نه هم تاسو کولی شئ رایټ کلیک ورته وایي څه ورته کلوز ګیجټ، دا به ختم شي. سات دی دا مونږ سره چې شی ډیسکټاپ ګیجټس. هغه نه وروسته مونږ خو ډیوایس منیجر ویلی دی. راځو ایز آف ایکسس سنټر ته راځو. اولین اپشن دی کې مونږ سره سټارټ میګنیفایر دی. که دې اپشن باندې تاسو کلیک کو always read this section loudly، نو کوم څه باندې چې مونږ کار کوو هغه به
لاوډلی مونږ ته وایي ګوره دې ته نږدې شم نو دا معلومات مونږ ته راکړي ګوره دا وګورئ دا څه کوي مونږ ته لاوډلی وایي که چیرې مونږ دې اپشن باندې کلیک کړی بل لیکلی سټارټ میګنیفایر ضربین ته وایي که چیرې تاسو ته دا بعضې آیکن یا بعض څیزونه نه ښکاري تاسو ته ډیسکټاپ کمپیوټر مخکې غواړئ تاسو ته دا غټ غټ ښکاره شي یعنې روښانه ښکاره شي راځئ سټارټ میګنیفایر باندې کلیک کوئ نو اوس وګورئ چې کله د خپل موز داسې خوځوم نو ما ته دا معلومیږي چې زه کوم ځای کې کار کوم ګورئ دلته بره وینډو کې ما ته معلومیږي نو زه که چیرې دلته دا مینیمایز کړم دلته وګورئ مونږ سره دا زه چې اوس کوم کار کوم دا ټول ما ته څه کېږي معلومیږي دلته مثلا زه دلته راغلم هلته ما ته ښیي چې میګنیفایر دا غواړئ که دا نه غواړئ دلته راځه څه شو دا میګنیفایر وینډو مونږ سره شته دلته دې باندې رایټ کلیک کوه ورته وایي کلوز وینډو دا میګنیفایر وینډو به څه شي ختم شي دا میګنیفایر مونږ دې دپاره استعمالوو چې ضربین غوندې کار کوي چې بعضې شیان مونږ ته نه ښکاري هغه مونږ ته غټ غټ ډبره ټایټل کې مونږ ته ښیي ورپسې مونږ سره دی سټارټ آن سکرین کیبورډ ستاسې کیبورډ کې بعضې بټنې نه وي مثلا غواړئ هغه تاسو ته پکاري کار کوئ نو دې دپاره چې مثلا زه ګوره لکه نوټ پټ یا پرنټ چې شي کې کار وکړم ما سره خو هغه کیبورډ کې هغه بټن نه وي نو زه خو کار نشم کولی که غواړئ ته د کمپیوټر د کیبورډ نه استفاده وکړئ کار واخلئ نو دې دلته راځو دې دپاره څه کوو کنټرول پنل ته راځو او سټارټ آن سکرین کیبورډ اخلو نو اوس مثلا فکر وکړئ ستاسو کمپیوټر کې نه دی ای بټن نشته ده ټي بټن نشته ده نو تاسو خو هغه ځای نه دا لیکلی نه شئ نو دې دپاره څه کوم دلته چې زه لیکل څه غواړم نو زه هغه مثلا ای نشته ای باندې کلیک هلته لیکل کېږي ټي نشته مثلا ټي باندې کلیک دا کېږي پکې دا په هغه صورت کې چې ستاسو کمپیوټر کې کیبورډ نه او تاسو غواړئ د خپله کیبورډ وي خو بعضې بټن کار نه کوي او غواړئ د کمپیوټر کیبورډ استعمال کړئ دې دپاره مونږ دې نه استفاده کوو صحیح شوه دا مونږ سره څه شی سکرین کیبورډ ورته راځم دا ورډ پروګرام بندوم بل ورپسې مونږ سره سټارټ نریټر دی نریټر څه ته وایي نریټر ویل کېږي ویونکی ده تلفظ کوونکی ده نریټر ریډ الاوډ بعضې کوم کارونه چې مونږ کوو هغه مونږ ته لاوډلی په زور وایي نو چې په دې ځکه کلیک وکړم اوس وګورئ چې زه کله یو ځای ته لاړ شم مثلا سټارټ ته لاړم کنټرول پنل ته نو دې کې ما ته دا وایي چې یاره دا ته څه کار کوي او څه نه کوي دا ټول مونږ ته هغه کوي ګورئ تاسو ټول معلومات چې زه کوم کار کوم هغه مونږ ته ښیي چې ته دلته کار کوې دغه دا کار کوې مثلا دا مې کلیک کوه ودکت دا مونږ ته تلفظ کوي وایي راته بل که چېرې تاسو غواړئ دا ساوند دا کلیک کړئ مینیمایز کړئ دا نریټر په دې کلیک کړئ دا نریټر به څه شي دلته لکه مینیمایز غوندې به چې بیا کار کوي تاسو ته به نه معلومېږي بل که چېرې تاسو غواړئ دا ساوند ماونټ بدل کړئ وایس سیټنګ ته چې لاړئ سپیډ زیاتوئ لکه سپیډ دا تلفظ چې کوي ګوره اوکې کلیک اوس وګوره ډېر تیز شو زه راځم بېرته دا څه کوم 15 کوم اوکې بل ورپسې لیکلي وایلم اواز ټیټه زیاته زه ته چې دا یو وي اوکې ورو ورو تلفظ کوي مونږ ته صحیح شوه او که چېرې تاسو غواړئ سیټ پیج دا تلفظ شکل دی دا بل شکل دی دا نه غواړم دې شکل غواړم زه ته دې شکل کې غواړم صحیح شو دا سیټنګ باسه دی نریټر مونږ دې لپاره استعمالو که چېرې تاسو غواړئ یو څه تاسو ته ووایي نریټ کړي نو دې لپاره مونږ څه کوو نریټر استعمالو یس دا مې ایګزټ کړو صحیح شوه دا مونږ څه دا نریټر مونږ سره بل لیکلی سیټ اپ های کنټراسټ غواړئ خپل کمپیوټر ته های کنټراسټ استعمال کړي مثلا دا مونږ سره رایټ کلیک چې کله وکړو پراپرټیز پرسنلایز ته لاړ شو دې کې مونږ سره کنټراسټ یو دا تیمز دي او دې کې مونږ سره نور تیمز هم شته های کنټراسټ تیمز دي دا غواړئ خپل کمپیوټر ته اپلای کړئ دې ځای نه هم تاسو کولی شئ او دې ځای نه هم کولی شئ دې دپاره اعظم سیټ اپ های کنټراسټ باندې ما کلیک وکړو اول مونږ سره وګورئ دلته لیکلي turn on or off high contrast when alt plus shift left shift and print screen is pressed وای که چېرې تاسو غواړئ
های کنټراست آپشن فعال یا آن شي یا آف شي نو آلټ به ونیسئ شفټ به ونیسئ او پرنټ سکرین باندې به کلیک کړئ دا به څه شي آن شي لکه ګوره زه راغلم آلټ مې ونیو شفټ بټن مې ونیوله او پرنټ سکرین بټن ما دلته کیبورډ نه پرس کړه نو دا ګوره او یس کلیک کړئ تاسو دا آپشن څه کې ګوره های کنټراست په آپشن ولته آن شي موږ سره بیرته آف کول غواړئ بیا آلټ شفټ او پرنټ سکرین کلیک کړئ دا به چېرته څه شي دا به بیرته آن آف شي پکې صحیح شوه ځکه دلته موږ ته خپل لیکلي که چېرې تاسو غواړئ او که دا نه کلیک تاسو لرې کړئ دا کار به بیا نه کېږي بل لیکلي ډسپلی ا وارننګ میسج وین ټرن ا سیټینګ آن چې په دې تاسو کلیک کړئ ګوره ښه اپلای زه کلیک کوم اوکې نو زه چې کله اوس دا غواړم دا های کنټراست آن کوم یا آف کوم تاسو وګورئ دلته نو آل نیو شفټ نیو پرنټ سکرین دلته دا یو میسج راته راغی دا میسج تاسو نه غواړئ صحیح شوه دې دپاره راځئ څه شوی د هایټ کنټراست آپشن د چې راړ دی نه کلیک لرې کوئ اپلای او بیا اوکې اوس وګورئ زه دا مینیمایز کوم آل کنټرول پرنټ سکرین چې کله کلیک کوم نو هغه آپشن یې ماته رانه کو مګر مې یو آواز وباسي دا آواز هم تاسو بندول غواړئ دې دپاره زه راځم څه کوم آواز هم تاسو یې چې ونه شي نو سیټ اپ های کنټراست آپشن ته راړم دې نه مې کلیک لرې کو او بیا مې اپلای اوکې کلیک کو نو اوس تاسو وګورئ چې کله زه بیا سیټ اپ های کنټراست آپشن ان کوم شفټ مې ونیو آلټ مې ونیو پرنټ سکرین یې اوس وګورئ مونږ ته هغه آواز هم ونه کوو هغه آپشن هم رانغی نو بیرته زه څه کوم دا آف کوم ان دا مونږ سره د سیټ اپ های کنټراست آپشن و هغه نه لاندې لیکلي مونږ ته که غواړئ تاسو نریټر آن کړئ چې لکه مخکې ما تاسو ته کار کړی چې نریټر څه کولی شئ آن کولی شئ بل که تاسو ګور لکه په دې کلیک وکړه اپلای نریټر دا آن شو مونږ سره نه غواړم کلیک ته لرې کړه اپلای ورک شو بل لیکلی ټرن ان آډیو ډسکرپشن کله چې تاسو آډیو میو ډسپلی کوئ که نه نو هغه ټایم کې تاسو چېرته ویډیو ډسکرپشن مونږ ته راکوي معلومات راکوي صحیح شوه بل یې لیکلي ټرن آن مګنیفایر مګنیفایر ان کول غواړئ په دې کلیک کوئ اپلای دا وګورئ مګنیفایر مونږ سره څه شو آن شو نه غواړئ دلته رایټ کلیک کوئ یا دې ځای نه کلیک لرې کوئ اپلای وکړئ څه شو مګنیفایر بیرته اټومیټک خپله آف کېږي دا یو اپلای شي اوکې کلیک کړه دې ته راغلی دې نه رایټ کلیک خیر دې نه لرې کړه ختم شو صحیح شوه دا موږ سره مګنیفایر لکه مخکې چې ما تاسو ته وویل بل که تاسو غواړئ ګوره همدارنګې موږ سره ګور لیکلي سیټ ټیکنس اف د بلینکینګ کارسر کله چې زه یو کارسر دلته راند لاړ شم دا کارسر زما نه دی ډېر ورکوټی دا غټول غواړي دې نه زه دلته چې کله راغلی تاسو نو لاندې راغلی دلته د دې سایز څومره غواړئ 100 غواړم اپلای کلیک اوس تاسو وګورئ بلینکینګ کوي خو ډېر زیات نه غواړئ او د هغه تکنس تاسو جوړول غواړئ ښه ټیکر د هغه زیاتول کمول غواړئ دې نه کلیک کوئ چې هغه به آن کېږي او کلیک هم لرې کړه آف کېږي به صحیح شوه بل یې لیکلي دلته لاندې ګوره ټرن آف آل unnecessary انیمیشن په دې کلیک کړه د بعضې حرکات انیمیشن چې ستا کمپیوټر کې لکه په کار نه وي هغه څه کوي له منځه وړي او په دې چې کلیک کړئ ریموو بیکګراؤنډ امیج ویر اویلیبل بعضې بیکګراؤنډ امیج چې څه کوي له منځه وړي نو زه دا دواړه لرې کوم دا ځکه ښه نه دي چې کلیک وشي اپلای اوکې دا موږ سره چې شی و دا موږ سره و د میک د کمپیوټر ایزي آپشن او هغه نه وروسته موږ سره چې شی و های کنټراست آپشن چې ما تاسو ته ریکارډ بل هغه لاندې ګورئ لیکلي دلته موږ سره یوز د کمپیوټر وداوټ ا ډسپلی یا مثلا غواړئ میک د کمپیوټر ایزر ټو سی لکه سی چې مخکې دا کوم کارونه موږ وکړو دا ټول موږ دې نه هم کولی شو لکه دا مخکې ما تاسو ته نه کړو دا آپشن آن کول آف کول غواړئ دا ټول تاسو دې نه څه کولی شئ آن کولی آف کولی شئ لکه مخکې چې دا کوم کارونه ما تاسو ته کړو دې نه تاسو هم اپلای کولی شئ دا موږ سره چې شی بیک کېږم مزل وروسته بیرته ځم د ایز آف اکسس سنټر آپشن